مور دسی بچه نده راوڑه مور دا خبر غوب کلو کی خب هوش و حواس کی ویبا او دا چیلنج ورد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی منگ تا نیم دلیل دا پیغمبر نو خی نیم سحر برایش کد دوی دلائل برانش کتابون روائلا مور دسی بچه نده راوڑه مور دا خبر غوب کلو کی خب هوش و حواس کی ویبا او دا چیلنج ورکو ہر بدعتی تا ہر صوفی قبر پرستا مور دیسی بچے ندے راوڑے چی بدی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی منگتا نیم دلیل دا پیغمبر نو خی نیم دلیل یا دا صحابہ کرامونا او یا دا دی سلور امامانونا او یا دا دی مشهور محدثینونا او دی او دا قیامت سحر برایش کد دوی دلائل برانش از اون پا ملک اس غٹا جاکا جوڑ دا دلتا سباب بار ربی الاول دے نون پا ملک سبا نبل سبا دی تیاریانی جوڑی دے محفلون روان دیو محفل میلاد او مولیان بکشوی دی داگے دا پارا او کم ناتخوانان چی رازین دا غوی پا پیسو بے راولی پا پیسو که قیمتی سڑے راولی چی غاربی ٹیٹ راکائی دا که پیسی دی کسی منزلے راولی دا که پیسی بے لگی او کاسی خودی خوراولی یو پیسی لگی دی بے خدا دا چی پیسی با پدغم لگے او پا مولا بهم لگے که توس دیسی مولا را استقوالی چاکا جذباتی کنا دا هر مولا خو هر طول مولیان خو یو شنکار نئی کنا یو نبی که با جذباتو شابلوز ایک ربی الاول اولانی و رزو در ربی الاول ما یو پوشت ولیدو پایی کی دا دولس و رزو پروگرامونو ترتیب جوڑ شیو دیو مولا تو پیجنی دولس ورځ یو ورځ به دی په پلاني ځای کې غریبي راکوي بله ورځ به پلاني ځای کې بله پلاني ځای کې بله پلاني ځای کې پلاني ځای او بس دغه لاسونه یې ښه دی وړاندې ټول سبحان الله ماشاء الله تبارک الله نعره رسالت یا رسول الله ګوره شرک پکې مو وکړي چې چللی لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي ده نو ظالمه خوشحالی تا که اول خدا خوشحالی تا دیسی اختر پا شریعت کی نشته کم چی تا جوڑ کرده زکر چی کل دینا تا پوسو کردی دا قصه کی گی چی ستاسو دا اختر دا موز سٹیم کی اسی شوی تا من پوری خان دی نو چی اختر و توای عید میلاد النبی و توای نو بیا خود اختر دا پرسی موزی نو ستاسو دا موز وی سٹیم کی اول خدا خوشحالی ستانشتی پا دی ورز دا اختر مناوال خو بیا کدی ثابتم کنو ظالمه بل پرزیتا سرو منو بیا اختر دیسی اختر بیا پا دی طریقی چی تا پاکی سندری وان باقاعده سندری پاکی لگولی گڑی گی ڈول ڈبلی پاکی راوڑی گو لگی او شکل بیدیسی کم چی نایسی آقا ناتونه ماتونه چې وي ګیر او برید به صفا خریلی وي چې غټې غونډې کې سړی وي او هغه ویلېږي دا د پیغمبر سره واسطه محبت دا دی چې خپل شکل ته وګورو دومره خو نشي کولی چې شکل د پیغمبر په طریقې کې خو دې ورځې له زور وکړه په دې کې کار وځي په دې ورځ چې څومره پیسې دوی ګټي که نه ته پوه یې مه کوه بوک دي د اوس نه بوک دي ته اوس رابطې وکړې دې بدعتیانو مولیانو سره او د دې حلوا خورو سره او د دې ناتونو والا سره اوس نه به درته وایي موږ ټیم نشته که چې سبا نه بل سبا دی ته اوس کسان بوک کړې هکه چېرته داسې واړه ماړه غونته کې به ګورې هغه به ته میلاو شي خو غټ مولیان ټول څه دي بوک شوي دي ما ته د مخکې ورځو کې د پنجاب یو ملګري ووي وایي دلته زموږ علاقه کې بریلیان دي یو ملا سره خبره کړې ده په 2.5 لاکه روپۍ باندې په 2.5 لاکه روپۍ باندې صرف یو ګنټه بیان به ورته کوي ولی یو گھنٹے دے پورو روز ولی نتیری آپ نور زینو کم ٹیم ورکڑے لیونی دی جستا دے پارا دا تجارت بندے چرس پاکی دوم رس کے کی زنگ پا ملک کی چی پا دیو رس سمر چرس کے کی دوم رو بلو رس نہیں چرس یارو زال لمزی دی او ما یو پیر دلو دا بوڑی با قائدی لگو لو وی دا پیغمبر سرسنو دا پیدایش پا خوشحالی کی دلتا بنگ تقسیمی
بنګیان ته ټول پراته او سینما والا ورکړي سینما فلمونو والا وې د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې یو فلم وګوره بل وسره پرې وګوره هسې ټوغې جوړه کړې دی دین والله العظیم چې دین نه ټوغه جوړه کړې یو فلم په پیسو وګوره بل پرې وګوره لوبو والا لوبې چې کې کلبونه غونډه کې چې هغوی بورډ لګولی د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې لوبې چې دی نن فری دي نیم ټکټ راکړه او نیم په منګه مذاق یې جوړ کړی دی دین نه تجارت دی ټول په اصل کې څه دی ټول تجارت د هلکانو د جنکو په کې هم کار وځي که یو بل ته څه نمبر ورکول غواړي یو بل سره میلاوېده غواړي د هغوی په کې هم کار وځي او ځکه د دوی د شکلونو ته وګوره د یو په شکل کې به تا ته نور او سیر ښکاره نه شي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتي دی او دا د هغه تابعدار دی یو په شکل کې به ته هم دا ښکاره نه شي هر یو ته چې ګورې نو د نور نه او د رڼا نه څه دی صفا دی بلکل نو تپوس خو چې دا وکړه و دا په کوم شریعت کې راغلي دا سندرې چې تاسو وایې دا ډول ډبري چې تاسو راوړي دا ښځې چې پکې ګډېږي دا ښځې چې په دې حال کې راغلي دي پردې نه ده کړې دا رسي چې خوشحالي ده دا ښځې او سړي چې ګډوډ کېږي دا د کومه ورځ خوشحالي ده او کومه خوشحالي ده دا په دې طریقه باندې خوشحالي کوي او څومره اسراف چې کېږي څومره مالونه چې دی دا تپوس د دغه شین پټکیز نه دی که صحیح کړی و چې له تاسو چې څومره لیټونه لګوي په دې باندې څومره غریبانانو واده کېږي او حلوا په دې ورځ چې څومره حلوا پخېږي زموږ ملک پکې ریکارډ جوړ کړی دی څو ټنه حلوا دوه کاله مخکې که درې کاله مخکې ریکارډ یې جوړ کړی مانه هېره شو زه نمود شو څلور منه نه نه مړه ته اوږدې 50 من که 50 ټن دغه 50 من یا 50 ټن حلوا په یو ورځ کې پخ شوي د پاکستان او دې ته د انګریزانو یو اداره ده ریکارډونه ورکوي دې ته ورلډ جینیس ریکارډ په ټوله دنیا کې دا ریکارډ چا نه دی مات کړی چې په یو ورځ کې دې 50 ټنه یا 50 من حلوا دې وخوري دا حلوا په هغه ورځ پخ شوي همدغه حلواګانو ته نه شي حلواګانې دغه دین دی دې حلوا نه ګیر چاپېره ټول دیني دغه حلوا نه ګیر چاپېره که حلوا دې ترې وویسته نو دین څه شو ختم شو تاسو ته ما قصه بیان کړې وه یو د باچا لور وه او څه کسان یې راجمع